چې پچا باندې د رمضان میاشت رااله، الله ولا ژوندم ورک، الله ولا صحتم ورک، روجي یې ونیوې، د شپې عبادتونه یې وکړل. دا د الله عظیم احسانو. ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام به دعا کوله، یا الله ته ما رمضان ته ورسې. غرض دا دی چې دا ثوابونه زه وګټم. یو دوه صحابه کرامو هغه په یو ځای مسلمانان شو، یو شانې ژوند تیر که، جهادونه یې وکړل، پیغمبر علیه السلام سره ژوند هم تیر که. یو صحابي وفات شو، هغه شهید شو، او بل صحابي چې هغه یو کال پس په خپل مرګ باندې مړ شو. یو صحابي په خوب کې ولیدل چې هغه کم په خپل مرګ باندې مړو، هغه د شهید نه په اوچته مرتبه کې و. پیغمبر علیه السلام نه تپوس وکړ، یا رسول الله عجیبه خبره ده، هغه شهید و، په مرتبه کې ته دا بل ښکته دی. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل، وی ته د یو کال منځونو ته نه ګورې چې هغه دا یو کال منځونه وکړل، هغه د یو کال روجي ونیوې، نو دې اجرونه ثوابونه ته نه ګورې ته. نو چې پچا باندې د رمضان میاشت رااله، عبادت یې وکړه، لوی اجرونه الله ولیکي او الله پې لوی مرتبې ورکوي. نو دا مونږ خوش قسمت او خپله خوش قسمتي به وګڼو چې الله مونږ باندې د رمضان میاشت په خیر او عافیت سره تیره کړه. لومبۍ عشره د رحمت و الله پاک ووینځلو، دویمه کې د مغفرت جامې راته واغوښتې وې، تاسو ما وبخلې. خو په دغه 20 ورځو کې، په دې 2 عشرو کې که چېرته بعضې خلک پاتې شوي او بیا هم د جنت قابل نو ګرځېدلی او د جهنم قابلو، نو په دې اخري عشره کې الله ورته اعلان کوي د جهنم نه یې راوباسي او جنت ته یې داخل کړي. دا غټه خوش قسمتي ده او زمونږ دپاره غټ زیری دی، د خوشحالي ده زمونږ دپاره. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای، وی تاسو ژوند تیر کې د خوف او د رجا په منځ کې امید هم ساتئ چې دا د رمضان روجې ما نیولي دي، دا د شپې عبادات مې کړي دي، ذکر و اذکار مې کړی دی، اعتکاف مې کړی دی، ما به الله انشاءالله بخي. ځکه عبادات چې کې هغه په دغه امید باندې کې چې الله به ماله په دې باندې بدلی راکوي. نو ژوند پیغمبر علیه السلام فرمایي تیر کې په امید باندې، نو دا زمونږ امید دی چې الله به مونږ بخلي. خو بل طرف ته پیغمبر علیه السلام فرمایي یریږي بم، یره به زړه کې ساتي، ځکه الله صمد ذات دی، الله الصمد. نو صمد ذات دی، بینیاز ذات دی، اخو زما محتاج نه دی، نه زما د منځونو محتاج دی او نه زما د روجې محتاج دی او نه زما د ذکرونو تلاوت محتاج دی. که دا هر څه راته په مخ راولي او مثالونه مخکې موجود دي، ټول عمر په اسلام کې تیر کړي، په عبادتونو کې تیر کړي، او په آخر وخت کې چې سیخ خیجي د دنیا نه کافر لاړ شي. الله څه حاجت دی د هغه منځونو او جهادونو یا نور عباداتو. نو که دا روجه راله په دې مخ باندې راولي، دا د قرآن تلاوت راله په دې مخ راولي، نو الله ته څوک څه ویلی شي؟ بادشاهانو بادشاه دی. نو یره به هم ساتو، زړه کې به یره ساتو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ عشره مبشره کې دی، دا 10 صحابه کرام عشره مبشره دي، په دنیا کې ورته د جنت زیر راغلی دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایل ابو بکر فی الجنه، عمر فی الجنه، عثمان فی الجنه، علی فی الجنه، طلحه فی الجنه، زبیر فی الجنه، عبد الرحمن فی الجنه، سعد فی الجنه،
سعید فی الجنه، ابو عبیده فی الجنه. دا لس صحابه کرام جنتیان دي په دنیا کې، او بیا د پیغمبر په خوله ورته زیری میلاو شوی دی. د هغوی څه خطره وه؟ او بیا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په شان د لوی مرتبه خاون صحابي چې کله وفات زخمی شو، وفات کېده، عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه بیمار پرسه لراغه چې وی قتل حالات خنو وفات کېده، نو ته ډاډګیره نه ورکوي. حضرت ته خو په ابتدا د اسلام کې مسلمان شي چې هیڅوک مسلمانان نو، ډیر کم کسان مسلمانانو، او تا اسلام قبول کړی دی. غرض دا ته د متقدمینو نه ستا د وجې نه چې تا ایمان راوړه، اسلام ته تقویت میلاو شو، چا په بیت الله کې ښکاره مونځ نشو کولی، عبادت یې نشو کولی، چې تا ایمان راوړه خلکو عبادت ښکاره شروع که اسلام ته تقویت میلاو شو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره د ډیر قرابت او رشتہ داری دیم وا، لور دیم په واده وا، او ډیر زیاته مینه محبت دیم وسره. پیغمبر علیه السلام چې د دنیا نه ته نو تا نه ډیر خوشاله تلو، تا نه خفه نو تلی، او ته امیر المؤمنین جوړ شوی، خلیفہ جوړ شوی، او ستا په خلافت کې د چا اختلاف نو، ټولو متفقه تور ته چې دی نو خلیفہ جوړ کړی، هغې کې هم څه اختلاف نو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته مسکې شانتې شو، دا د فریب خبرې دي، ماله دوکه نشي راکولی. زه په دې خبرو نه دوکه کېږم چې عمر داسې دی، عمر داسې دی، عمر داسې دی. دا نور دا چې په دې څومره سیزونو باندې لګي، دا ټول زه د الله په لار کې فدیه ورکم، خو چې د آخرت د یارې نه زه محفوظ شم. بس هغه داسې خوفناک اروس خو نه ده، د الله روب، د الله دبدبه، د الله هغه لوی شان چې زه د هغې نه محفوظ شمه، زه به دا هر څه ورکمه صدقه. دومره یارېده. د پیغمبر علیه السلام یو بل صحابي دی، حضرت حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه. حذیفه ابن یمان ته پیغمبر علیه السلام یو لیست ورکړو د منافقانو، دا منافق دی، دا منافق دی، دا منافق دی. خدا یو راز دی، دا ځان سره ساته، چاته ښکاره کوه ما. هغه ځان سره یې ښودی، د پیغمبر علیه السلام ژوند پورې هغه چاته نه دي ښودلی چې دا د منافقان دي. یعنې په ژوند باندې پیغمبر علیه السلام یو ځل دقسې بیان یې کو، یو یې پاسه، ته منافق یوزه، ته منافق یوزه، ته منافق یوزه. خو ډېر داسې و چې هغه نه ښکاره کول، بس منافقانو. نو لیست یې دله ورکړی و، د سره هغه لیست پروت و. کله کله به حضرت عمر ورته راغی، حذیفه ته دې لیست کې وګوره چې زما نوم شته که نشته پکې. دومره یاره وه ورسره، څه پته لګي که زه منافق یم. اوس د پیغمبر علیه السلام په خوله باندې هغه ته د جنت زیری میلاو دی، او هغه دومره یریږي، او موږ به نه یریږو. ما روجې نیولې دي، ما تلاوت کړی دی، ما اعتکاف کړی دی، ما چې دی نو د شپې قیام اللیل کړی دی. ستا بس قیام اللیل به دې سي. زه بېګا دغلته یو جومات ته لاړم، قیام اللیلو یو صف، یو جوړوکي جوماتو، یو صف کې به څو کسان، یو 15 شپږ حافظان او 4-5 کسه ورسره دا نور. په دې دومره لویه علاقه کې زمونږ دقه حال دی، جوماتونه خالی، دا څومره قیمتي شپې، او په دې کې مونږ غافله پروا نشته، هېچا شپه شوګیره کړې نه ده. چېرې دا 28مه شپه ده، ولې که دا د لیلة القدر وي،
بس د ماسخوتن په مونځ او په تراو باندې اکتفا وکم چې بس دا ډېرې دي، بس ډېر عبادت مې وکړ. نو زمونږ څه عبادت؟ اوس په دې عبادت په زه فخر کوم او زه به وایم چې زه به جنت ته لاړ شم او بس جنت خو رمضان راغی او بس جنت د هوا مارغیم او بس لاړ به شم جنت. یریږو به چې عبادت مې وکړو، خو که دقه عبادت ته الله په دې مخ باندې راولي د جواب د چا یم بیا؟ هارون الرشید یو بادشاه تیر شوی دی. دا نیکان خلک و، د نیکانو خلکو پسې به ګرځېدل، د هغوی نه به یې داسې دعاګانې اغوښتې، نصیحتونه به یې اغوښتل. حج له تللی و، نو په حج کې تهامه یو علاقه د مکې مکرمه کې نږدې تهامه، د هغې په یو غار کې یو عابد ناست و، چا ورته وویل ډېر نیک سړی دی، په دقه غر کې پروت دی او مستجاب الدعوات دی. نو دوی به ګرځېدل دغسې او چې څوک راته نصیحت وکړي، څوک راته ښه خبره وکړي. یو ځل دا خبره رانه هغه شوه بله، حضرت بلخي رحمه الله ته راغی هارون الرشید، ته وی حضرت څه نصیحت راته وکړه. نو هغه ورته وی ته بادشاه یې، انصاف کوه. بادشاه دپاره غټ نصیحت دغه دی چې انصاف کوه. بادشاهانو نه بې انصافي کېږي، ظلم تی کېږي. او وی ګوره دا ته چې په کوم منصب باندې ناست دی د خلافت، په دې منصب باندې ابوبکر صدیق پاتې شوی دی، هغومره صداقت ځان کې پیدا کړ. په دې منصب باندې حضرت عمر فاروق پاتې شوی دی، هغه د حق او د باطل په منځ کې تمیز کړی دی، تم هغه حق او باطل په منځ کې تمیز وکړه. په دې منصب باندې حضرت عثمان غنی پاتې شوی دی، غټ سخاوت و پکې. پیغمبر علیه السلام ورته ویلي دي عثمان غنی مالدار دی، ځان کې سخاوت پیدا کړ. دغه منصب باندې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ پاتې شوی دی، هغه چې دی نو یو بهادر انسانو، ځان کې بهادری پیدا کړ. داسې دا نصیحتونه به ورته خلکو کول او دوی به بیا عمل کو. نو چا ورته وی تهامه په دې غار کې یو نیک سړی ناست دی او مستجاب الدعوات هم دی، دعاګانې قبلیږي. وی راځئ چې ورشو. نو راغی، وی حضرت څه نصیحت راته وکړي. هغه بزرگ خاموش ناست، پیسې هم ورته ونه وی. ډېر ساعت دی ناستو. اخره کې ناامیده شو، روان شو، لاړه دي، هېڅ ورته ونه وی. نو یو مرید ورته رانږدې شو هغه پیر صاحب ته، وی حضرت بادشاه راغلی و، تا نه نصیحت غوښته، که تا ورته یو دوه ټکي نصیحت کړی وي هغه ته به هم په فایده رسېدلې وه، قوم ته به هم فایده رسېدلې وه، امت ته به فایده رسېدلې وه. خو راغلی د دې دپاره چې ما ته څه نصیحت وکړي او زه پرې عمل وکړم. نو که تا ورته نصیحت کړی وی نو ډېر د فایدې به. نو هغه مرید ته وی زما عظمت د الله د عظمت نه زیات نه دی. دې خبرې ته لږ سوچ وکړې. زما عظمت زه د الله نه لوی نه یم، زما عظمت د الله نه زیات نه دی. د الله حکم نه مني او زما حکم به ومني چې زه ورته نصیحت وکړم. د الله د احکاماتو نافرمانی کوي دا خلک. نو د الله نه مني او یو پیر لراشي بیا د هغه لاسونه ښکلوي چې یاره ورګه د ده نصیحت باندې به عمل وکړم او دی به خبره به ومنم. نو د خدای ولې نه مني؟ د خدای نه څوک لوی شته؟ خدای پیغمبر را لېږلی دی، خدای کتاب را لېږلی دی، د هغې نه وروستو علما دي را روان دي دا نصیحتونه کوي، قرآن بیانوي، حدیث بیانوي، په هیڅ عمل نه کوم. او بیا پیر صاحب له ورشم سترګې سرې وي، چرسونه بنګونه یې والي او زه بیا د هغه لاسونه ښکلم او حضرت ما ته خو څه نصیحت وکړه او ما ته دعاګانې وکړه. زه خو د خدای نه لوی نه یم.
داسې بې باکه خلک وو ده. او هارون الرشید هم د الله نه یریدونکی و. دوباره هغه ته څو نه وې بس لاړه ته تنګول یې نه کول. دا خلک وو دا د یرم پکې وه. یو طرف نه به الله نه به امید هم ساته چې الله به زما عبادت قبلی، روجه به مې قبلی، قیام اللیل به مې قبلی، تلاوت به مې قبلی، نوافل به مې قبلی، الله به ما په دې بخي. او بل طرف ته د الله نه یاره چې الله اسې نه چې زما د عبادت قبول نه وي او الله راته په دې مخ باندې رونه ولي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای تاسو جون هغه د خوف او د رجا په منځ کې تیر کې. نو مونږه عبادتونه کړي دي، فخر او غرور به پې نه کوو، عاجز سره الله نه به دعا کوو او الله ته به خپله عاجزي بس. اوس قصه ختمه ده، یو ورځ دوه پاتې دي بس. اوس پته نشته اسې نه که دې کې مونږ بخلي شوي نه یو او مونږ په دې فهم کې پراته یو چې یاره به زه خو الله بخلي ولې که نیم بخلي نو بیا نو دا دور ورځې چې دې کې مونږ عاجزي الله ته خپله ښکاره کړو چې الله ما خو یې سمونه کړل، نه مې روجه سمه وه، نه مې تلاوت سمو، نه مې قیام اللیل کړی دی، زما خو اسم سم نو. نو د خلاصي دقه یوه لار راته پاتې ده بس چې هغه عاجزي ده چې دا دوه ورځې ورته په عاجزۍ تېرې کړو. الله دې وکړي چې زمونږ زړه کې عاجزي پیدا شي. دا یو دوه مسلې دي. یو خو سته شوال، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث نه او د عمل نه ثابته ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې رمضان به تیر شو او د اختر ورځ به تیره شوه، د اختر په ورځ روجه نه کیږي، د وړوکي اختر. او بیا هغې پسې دا ټوله میاشت شوال په دې کې څوک شپږ روجې ونیسي، مسلسل نه دي خیاط ساته چې خامخا دې مسلسل ونیسي. بعضې خلک دا ضروري ګڼي وایي د اختر د دویمې ورځې نه شروع کول غواړي. نه 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 دا ضروري نه ده. بس دا غونډه میاشت ده، په دې میاشت کې هر کله چې د شپږ روجې ونیوي سته شوال، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای وی د یو کال د روجو ثواب دی. نو یوه میاشت هم ده ونیوه او دا ټول کال به زمونږ الله په روجو کې تیر کی. نو که دا شپږ روجې هم ورسره ونیوي ډېرې د فضیلت دي. الله دې ټولو له د عمل کولو توفیق ورکړي. دا بل سوال دی وی قضای عمرې خلک کوي په دې ورځو کې. بعضې خلک د دې قایله دي او چته نه د صوفیه او اقوال راغشتي دي، د حدیث نه دي ثابت. کوي د حدیث کې نه بچته ضعیف حدیثي زمونږ اکابرو نه دي کړي، محدثین او فقهاو دا کارونه نه دي کړي او دا د اصولو خلاف. قضای عمرې کوي. قضای عمرې دا ده د آخري جمعه ده، اوس پر بعضې ځایونو کې د جمعې د مانځه نه وروسته ودرېږي 2-4 رکعته نفل وکړي او دا زمونږ چې څونه منځونه قضا شوي دي دا د هغې بدل دی. بس زمونږ هغه ټول قضا منځونه هغه به الله معاف کړي. اوس ګوره دا د اصولو خلاف خبره ده. زه پښتو کې په اسانه خبره ګوره ما باندې 1000 روپۍ قرض